زه متوجه یم د ژوند ته باور وکړئ چې حیرانېږم کله چې دا څومره چټک تېرېږي. تاسې ټولو به دا احساس کړی چې دلته دا ژوند ډېر چټک تېرېږي. دا ځکه چې موږ دلته داسې یو سیستم کې برابر یو چې ټول هدف دنیا دی. د هر سړي هدف دنیا دی، منډه ده، ترړه ده، ستړیاوې دي، هر څه دي په دې خاطر باندې چې وګټو. اما زه له تاسې یوه پوښتنه کوم، ما ته په تاسې کې ټول لاس پورته کوي په دې تېر یوه کال کې، یوه میاشت کې یا د تېره موده کې څوک کېناستلی دی دا فکر یې کړی دی له ځانه سره چې زما د ژوند هدف څه دی؟ څه دی زما د ژوند هدف؟ آیا تنه مال ګټل دي چې شپه ورځ پسې ستړی یم که نه؟ داسې نور څه هم شته دی چې هغې دپاره باید کار وکړو. زما د ژوند او زما د راستولو په دې ځمکه د انسانانو د پیدا کولو د دغه خلقت دغه ټول بهیر یوازې مادیات دي که نه معنویات دي؟ دا دنیا ټوله که راټوله کوي دا څه میلیاردونه انسانان چې پکې دي، شاوخوا 8 میلیارده، د دوی ټوله سرمایه راټوله کوي. پوهېږئ تر دې ټولو سرمایه‌دار بیا څوک دی؟ په ډېر کوچني مثال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال بیان کړی دی. هغه کس چې سهار 2 رکعته لمونځ کوي. سهار چې 2 رکعته لمونځ څوک کوي هغه تر دنیا او ما فيها بهتره ده. هغه انسان ته چې په الله او د هغه په رسول باندې ایمان لري. اوس یې بېرته دا خبره بوځي هغه مثال ته چې ته په قیامت کې ولاړې او ستا په مخ کې دا میلیاردران درنه تېرېږي او دوزخ ته ځي او ته یې ونیکۍ ته په تمه او دغه 2 رکعته لمونځ چې سهار ته کوې دا درته په تله کې واچول شي او مسیر د جنت وټاکل شي. دغه میلیاردونه پیسې مهمې دي او که 2 رکعته د سهار لمونځ دلته بیا تاته معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى له ځانه خبرې نه کولې، د وحی په بنسټ خبره کوله. قرآن کریم کې څو ځای الله پاک هم دا خبره کوي چې څوک چې د الله په لار کې قرض حسنه ورکوي الله پاک ورته څو چنده زیاتوي. ګورې الله پاک غیرتی ذات دی، شکور نومې ځان باندې خو دی. الله پاک شکور دی. ته چې د الله پاک یو بنده باندې دومره پام کوي، لاس یې نیسې، نو هغه تا پرېږدي یوازې؟ نه، هېڅکله دې نه پرېږدي. قرآن کریم کې والعصر صورت موږ او تاسې همیشه لولو، هېڅوک به داسې نه وي چې نه یې لولي. په لمانځه کې به د ټولو اکثرو به زده وي. خو کله مو پیغور کړی دی الله پاک په زمانه باندې قسم کوي چې والعصر په زمانه د زما قسم وي. ولی قسم وی؟ ان الانسان لفی خسر، بشکه دغه انسان په تاوان کې دی. هر انسان په تاوان کې دی. دغه والعصر زمانه باندې قسم په دې معنی چې د زمانه تیریدل دغه چټک ژوند چې موږ دلته لرو د میاشتې سي تیریږي لکه هفته او هفته سي تیریږي لکه ورځ او ورځ لکه ساعت، دا انسان تبا کوي. ته په خپل دغه کې غرقې، بل ورځ د اجل راشي او دا ژوند د پای عمومي او ته بیا هلته په کلونو لکونو کلونو د پاره په یو تیاره قبر کې پروت چې د په دنیا کې د هغې د پاره ته هیڅ نه دی کړي. بیا ته معلومیږي چې تا څومره وخت ضایع کړی او دغه د والعصر صورت باندې چې الله پاک قسم کوي په زمانه باندې تا معلومیږي چې دا زمانه تا ته څه تاوان رسوي. خو دوستانو له دې نه ځینې کسان مستثنا کړي دي. الله پاک ډېر عادل ذات دی، ظلم نه کوي په چا باندې. والعصر زما د په زمانه قسم وي ان الانسان لفی خسر، بشک انسان په تاوان کې دی الا الذين امنوا، مگر هغه کسان چې ایمان لري. لومړی شرط وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کوي. نیک عملونه کوم دي؟ تنه لمونځ، روژه، زکات دا نه دي. زکات دغه شی نه په تاسو باندې واجب او لازم دي. که وینه کې الله پاک ستانه پوښتنه کوي چې ولې دونه کوي. خو نیک اعمال بیا هغه دي چې دغه ټولو ترڅنګ د دې لپاسه چې انسان په نفلی عبادتونو، په تطوعي کارونو باندې، په صدقې باندې، په دې باندې الله پاک ته ځان نږدې کړي. موږ تاسو همیشه د دیندارۍ او دغه ټول فکر دا دی چې لمونځ، زکات، روژه نه، دغه شاعري عبادت دي، دا خو لازم ده. ګورئ د اسلام دین 3 برخې دي: احکام دي، عقیده ده او اخلاق. عقیده او احکامو کې د عبادتونو ټول دغه راځي او په اخلاقو کې هم عبادت د ټول شي ناراضي. زموږ ډیره خلکو کې دغه 3مه برخه لیاده وتلی
او دغه نفلي عبادتونه یو شي ته پام وکړي انسان الله پاک ته په نفلي عبادتونو باندې نږدې کیږي په صدقه باندې په نیکو عملونو باندې او په نفلي کارونو باندې فرایض ته مسؤلیت دغه بکې خو په نفلي عبادتونو باندې الله پاک ته ځان نږدې کوي ځکه دا ته یو اضافه کار کې الله پاک په دې خوشاليږي د صدقې په اړه که زه سبا تر دې د ممتاز ته خبرې وکم کېدای شي وسمې ونشي او تاسو ستړي شي په اورېدو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې قسم کوي وایي چې ما نقص مال عبد من صدقه وای والله د انسان مال له صدقې نه کمیږي بیرته راځم خپل اصلي خبرې ته چې د ژوند لپاره باید هدف وټاکو هدف باید لومړیتوب پکې معنویات وي والآخرة خیر لك من الاولى والآخرة خیر وابقى کله کله انسانان غافل شي زه خپل کله غافل شم تر ټولو مخکې په دې سل کاله ژوند باندې چې هغه بختور انسان کېدای شي تر سل کاله کې ژوندې دا مونږ دی والله تنهي ژوند باندې بدلو په یو داسې ژوند بدلو چې د سونو کلونو د لپاره په قبر کې په یو تیاره ځای کې دا قبر بل عذاب دی والله ما بل ورځ ویډیو کته یو څوک نه نوځي په قبر کې هغه کمره ځان ته نیولي تیاره شي په احساس سره وکي کدل ته زپروت ما د سونو کلونو د لپاره او دا قبر را باندې تیاره او عذابونه سبا څه وکړم کله مو دا فکر لزانه سره کړه کوم نه کړه همیشه ځان لپاره وخت ټاکي او په دې اړه فکر کوي او د ژوند لپاره اهداف وټاکي مهم هدف پکې دا دی چې هدف ټاکي شرط پکې دی چې یوازې فرد پورې تړل نه زما او زما د کورنۍ خبره نه د افغانستان خبره پکې د افغانانو خبره پکې د افغانانو فکر پکې د اسلامي امت فکر پکې او بل مهمه دا ده هر هدف چې ټاکي تر شاید فکر ولري چې ذکر له دې دنیا نه زما ثواب ما بسر رواني هغه کې صدقې راځي په جمعتونو مصرف راځي د اولاد تربیه راځي او ډېر صدقې جاریه چې حدیث کې راځي تاسو ټول په پوهیږئ دغه دوا شرطونه د خپل اهداف تر شا وټاکئ هیڅ کله بخوار نشي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ډېر مننه السلام علیکم